سلامونه نیکې له احترامات ملګرو ستاسو سرور اکرم علي نادان ما موجود ما په آباد اسلام آباد کې خپل رور سره خوږ دوست سره او د خپل دروند مشر سمندر خان ورپې ښایسته لالا سره دغه ټوله ورځ به ستاسو سره شریک کوو څه به کوو چېرته به ځو هر څه به ستاسو سره شریک کوو راځئ کې د کریم ګاډی بوکینګ کوو هغه به لږ ساعت کې راورسي سمندر خان چې دی هغه د ګاډي په مخ کې سیټ کې ناست دی مونږه ورپسې ناستو او دغه مشوره مو وکړه چې زو به اول فیصل مسجد ته هلته به د جمعې مبارکې ورځ د مونځ کوو او بیا به نوره ورځ تاسو سره شریک کوو تقریبا نیمه لار سفر وکړو او لږ سفر مو پاتې دی اسلام آباد فیصل مسجد ته رسېدو والا ښه ملګرو تقریبا نیمه ګنټه سفر مو وکړو او تاسو کتی شئ دا وخت مونږ راورسېدو فیصل مسجد ته او بهر پارکینګ کې موجود او وسیم پښتون را سره موجود دی د هغه نه به مینوالو ته خو بس دا و جمعې ورځ وه راووتو فیصل مسجد طرف ته څنګه تاسو ته پته ده چې زموږ مصروفیات هم دومره دي چې موږ ته ټایم هم نه میلاویږي حالان کې زموږ خپل هم د یوټیوب چینل دغه دی هغه هم تاسو ګورئ خو بیا هم د اکرم علي نادان صاحب مننه کوم چې داسې موږ له دومره ښه ټرپ جوړ کړو او فیصل مسجد ته موږ را رسېدلي وو او مانځه ته هم وخت لږ پاتې دی راځئ ځو به مخکې را سره هم موجود دی او موږ چې لږ دماغ فریش شي او یقینا چې ستاسو د ملګرو په وجه د هغوی چې کوم علاج روان و هغه کامیابۍ طرف ته روان دی امید ساتو چې تاسو به نور هم موږ په دواګانو کې یاد ساتئ بکر څنګه یې ښه یم ښه یې صحت دې ښه دی او ښه دی دې وخت کې به د ډېر یاران دوستان ګوري او دغه تپوس کوي چې دوی به سوات ته کله راځي چا چې تاسو د دواګانې کړي دي یا کوي درته یا کم یاران دوستان مشران یا نارینه زنانه ستاسو خواته هسپتال له تپوس له راغلي هغو ته به څه وایې هغو ډېر شکریه ادا کوم ډېر مننه دعاګانې کوي د هغو په دعاګانو باندې زموږ اپریشن خیر سره وشو کامیاب شو او انشاءالله سوات ته به کله ځو چې ډاکټر وي ډېر سفر دلته نه دی چې بیا ډاکټر وي ځای بیا به ځو سوات ته انشاءالله سمو د پس په ځو سوات ته د ابوبکر صاحب سره او انشاءالله بیا به د دوی خوږې خبرې په ښه موقعو تاسو سره شریک کله چې تاسو جومات ته ورداخل شئ په جومات کې تقریبا 350 صفونه جوړ کړل شوي دي د مونځ کوونکو دپاره کوشش کوئ چې څومره هم مخکې صف کې مونځ کوئ په هر ځای کې نو یقینا چې هغه امر ثواب سیوا دی أشهد أن لا إله إلا
استراله ډېر خوند وکړو د جمعې مونځ شو فیصل مسجد کې او دې نه پس تاسو اوس څه مشوره ده چې چېرته به ځو؟ یاره شکر الحمدلله چې مونږ د جمعې مونځ ډېر وخت بعد په فیصل کې سره د خپلو د دې ملګرو او د دې سره یو ځای ما جومات ادا کړ او ډېر واقعي ده چې ډېره مزه یې وکړه چې سره راشي او مونځ او دا وکړي او دې نه پات دا زړه زمونږ غواړي چې لاړی هغه لیکویو پارک ته او هغه کشنې اوبه کشتۍ او دا هغې دپاره پکار دی چې زه راځئ ملګرو چې اوس هغه تک کشنو اوبو ته تر مازدیګره ځان ورو. تاسو د ښایسته لاله خبرې واورېدې د هغوی اوس دغه خواهش دی چې لاړ شو لیکویو پارک ته او یقینا چې هلته هم ډېرې ښایسته نظارې دي. راسره اوسئ او در سره یم. آخر کار مونږه راورسېدو د ښایسته لاله په مشوره باندې لیکویو پارک ته او اوس به انټر کېږو دننه به ځو. مونږ خو ډېر ستړي شو ستاسو د خولې خبره وه او بیا ډېره معتبره وه چې تک کشنې اوبو له ځو نو څومره مزل پاتې دی چې اوس په پیاده ور رسېږو؟ دی بس یو منټ کې رسو یو منټ بس په چېرته رسو؟ بس ځکه تک کشنو اوبو ته زه بس راسره اوسئ او در سره یو درته ښایو. ښه ملګرو دغه وه زمونږ نننۍ ویډیو د ښایسته لاله په مشوره. تاسو هغه ښایسته اوبه هم ولیدې. اوس کوشش کوم چې د پښتنو ثقافتي څو رنګونه درته هم وښایم. راځئ چې ځو او د پښتنو څو ثقافتي رنګونه چې اتڼ ورته ویلی شي هغه در سره شریک کوم. ډېر ځوانان دي او ډېره مستي کوي. غواړم چې در سره شریک وخت مازدیګر شو. دغه څو یادګار عکسونه مو وویستل او در سره شریک کوم. مازدیګر چې څنګه تیر شو داسې به تیره شي دا ستا لیونۍ مینه. یقینا ملګرو چې ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوې وي خو ډېره انجوای مو وکړه او یقینا چې ټوله آن د ریکارډ را نغله. کوشش به کوو چې بیا هم د داسې خوږو دوستانو سره یارانو سره مشرانو سره داسې محفلونه جوړ کړو او تر تاسو یې ضرور رسو. کوشش به کوو که نور هم څه
شارټس راغلو تاسو سره به یې شریک کوم. ملګرو وخت مازدیګر په تېرېدو دی او یقینا چې ډېره انجوای مې وکړه، خوشحاله په دې یم چې را سره خپل ډېر خوږ کشر ابوبکر موجود دی. ابوبکر نوې ژوند درته مبارک شه. استاد مبارک. دا راته ووایه چې د نوي ژوند په آغاز کې مو یقینا چې دغه اولنۍ ورځ ده چې د خپل مور پلار سره او د خپل خوږ تره سره چې تاسو لا د پلار په شانتې مینه درکوي. سمندر خان چې په ښایسته لالی پښتانه پیژني، د هغو په وجه دا چکر ولګېدو. نو ورځ مو څنګه تېره شوه؟ ورځ دې ښه تېره شوه؟ سهار کې چټه تلي وو او بیا وس په کوم ځای کې موجود وو؟ لاول فیصل مجید ته تللی وو، ورسره رالو دلته پارک ته. پارک ته راغلو. نو کتونکي به دا وخت ګوري او اکثر پښتانه وایي چې خلک تنګ شي نو په جنګ شي. نو چې خلک تنګ شي هغو له څه کول پکار دي؟ هغه د ښایسته ښایسته پارکونو ته لاړ شي، ښایسته ښایسته ځینو ته دې لاړ شي، ښایسته ښایسته پروګرامونه دې را جوړ کړي. نو یقینا چې د ژوند څومره هم ټینشن وغیره وي هغه به لږ کم شي. داسې ده؟ نور به مینهوالو ته څه وایې که بس دی؟ بس دی. ښه ملګرو دغه وه زمونږ نننی ویډیو او امید ساتو چې ډېر ژر به د ابوبکر صاحب نوې ویډیوګانې هم تاسو ته میلاویږي د ژوند په مختلفو اړخونو کې او په خوندورو لمحو کې. تر د بل پروګرامه پورې مونږ له اجازت راکوئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.